ورونو خويندو زما فقط ستاسو 2 دقیقې پکار دي. دا 2 دقیقې دا ویډیو وګورئ، لطفا تر اخره وګورئ. موږ تقریبا 6 میاشتې کار وکړو تر څو پورې وکړو چې دغه سیستم جوړ کړو. موږ خپل قمر په اروپا کې ثبت کړو، په بانکونو سره خبرې وکړې او الحمدلله نن موږ واحد دفتر یو په افغانستان کې، که هغه دولتي دی غیر دولتي دی، که خارجي دی او که داخلي دی، موږ واحد نهاد یو چې الحمدلله موږ کولی شو چې خلکو نه اتوماتیک پیسې واخلو. هغه څنګه دی ورونو خویندو؟ که تاسو ماسټر کارت، ډیبټ کارت، ویزا کارت، میسټرو، پیپال چې هر څه لري، هر رقم کارت لري، زمونږ په لاندې لینک باندې کلیک کړئ او هلته د خپل کارت ثبت کړئ. نو زمونږ اکاونټ به اتوماتیک، زمونږ بانک به اتوماتیک ستاسو بانک نه هماغه مقدار پیسې اخلي او زمونږ اکاونټ کې به اچوي. څومره اسانه دی، څومره اسانه طریقه چې موږ خپل هېواد سره کومک وکړو. او دا ولې موږ دا پکار دی؟ ځکه چې په افغانستان کې یو یتیم وږی دی، یو خور ولادت ورکوي، یو ورور زخم کې دی، یو فامیل سره ډوډۍ نشته دی. موږ نشو کولی چې د هغوی ویډیو وکړو، تاسو فیسبوک کې واچوو، تاسو بیا موږ ته کومک راولېږئ. نه، موږ سره باید یو بجټ پروت وي تر څو پورې ورشو هغوی ته دفعتاً کومک وکړو. موږ افغانان تقریبا 15 میلیون د افغانستان نه بیرون یو. که چېرته اقلا 2000 کسان موږ په اتفاق شو او دې سیستم کې ځان ثبت کړو، موږ کولی شو چې ډېر څه افغانستان کې بدل کړو. ورونو خویندو، تاسو به هره میاشت کې ایمیل کېږي ستاسو پیسو سره موږ څه کړي دي. تاسو هر وخت موږ نه پوښتنه کولی شئ چې ستاسو پیسو موږ څه کړي دي. تاسو هر وخت زموږ آنلاین سیستم کتلی شئ چې موږ سره څونه پیسې دي او چیرته مصرفوو. نو راځئ چې لاس سره یو ځای کړو. او زما ټول دا خواهش دی چې ځان ثبت کړئ او چې کله هم تاسو غوښتل چې خپل ځان له صف نه وباسئ، نو کولی شئ خپل بانک ته خبر ورکړئ او یا موږ ته ووایئ، اتوماتیک موږ ستاسو سره کومک کوو او هغه سیستم هم کینسل کوو. که نه پوهېږئ څنګه ځان صف کړئ، زموږ لاندې واتساپ شمېره ده، کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ او موږ به ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو سره کومک وکړو. ورونو راځئ په دې سفر سره ما سره یو ځای شئ او راځئ افغانستان کې د خلکو ژوند کې مثبت تغیرات راولو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.